سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د افغان میډیا یوټیوب چینل څخه د نن ورځې د تازه او مهمې ویډیو ته. ویډیو د ګل چاهت په اړه ده. دغه خواجه سره کوم کارونه کړي دي، کومه ویډیو بازار ته راغلې ده، ویډیو درته زه شیر کوم. ویډیو را سره تر پای وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ګل چاهت وایي خاوند مې د شپې په 3 بجو د کوروالي غوښتنه کوي. زه چې کله ستړی له ورځنیو کارونو او مصروفیتونو بستر ته لاړه شم، هغه بیا هم غواړي چې د شپې نیمایي کې مې له خوبه راویښ کړي او د کوروالي غوښتنه وکړي. دا کار زما لپاره تل د ستړیا او تنګسیا سبب کیږي، ځکه زه هم د آرام او سکون اړتیا لرم. د کوروالي ډیروالی که څه هم د مینې او اړیکې نښه ګڼل کیږي، خو کله چې له حده واوړي په ژوند کې ستونزې رامنځته کوي. زه هر ځل اړ یم چې جامې وباسم او د دې غوښتنې ومنم، خو دا تکراري او بې وخته غوښتنې زما حوصله تنګه کړې ده. ځینې وخت فکر کوم چې آیا هغه زما احساساتو ته پام کوي، خو یوازې د خپلې نفساني غوښتنې تر اغېز لاندې دی. د ورځې او شپې په اوږدو کې څو ځله کوروالی کول زما لپاره ستړیا او د ژوند د نورو برخو نه خوند اخیستل رامنځته کړي دي. ښځه هم باید د خپل بدن او احساساتو ساتنه وکړي او کله ناکله د نه ویلو حق ولري. مینه هغه وخت دوامداره پاتې کیږي چې دواړه لوري د یو بل حالات، وخت او غوښتنو ته پام وکړي. زه غواړم خاوند مې پوه شي چې د مینې او کوروالي دوام یوازې په شمېر نه بلکې په کیفیت کې دی. که چیرې موږ د یو ټاکلې مودې لپاره آرام، چمتووالی او د زړه صفا ولرو، هغه وخت کوروالی دواړو ته د خوښۍ خوند او سکون ورکوي. خو که بې وخته او پرله پسې وي، په ځانګړي ډول د شپې نیمایي کې، نو د یوې ستونزې بڼه خپلوي. له همدې امله زما هیله دا ده چې خاوند مې لږ اعتدال مراعات کړي او د شپې 3 بجې مې له خوبه نه راویښوي. زه هم د مینې اړتیا لرم، خو د مینې ترڅنګ د آرام، سکون او د خپل بدن د ساتنې غوښتنه هم لرم. اعتدال او تفاهم هغه راز دی چې مینه اوږدمهاله، خوږه او د دواړو لپاره د قناعت وړ ګرځوي. دا وه زموږ د نن ورځې تازه او مهمه ویډیو. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.